یوازینی وړه نمونه یې همدا ده چې د هرات ولایت په سطح باندې محترمو هراتیانو یوازې د هرات ولایت مثال موږ تاسې که پیش کړو دا د افغانستان په تاریخ کې نسته. د مثال په ډول باندې 4 سب سټیشنونه افتتاح کول او هغه ته د امارت له بودیجې نه زیاتې ګزابې روپۍ ورکول چې تقریبا تر میلیونو ډالر زیات دي او په دې پروژو سره تقریبا هغه پروژې چې نیمکاره دي او یا هم معطله پاتې دي د همدې برق له وجې چې تقریبا 30 میلیونه ډالر کېږي هغه را ژوندي کول دا موږ په تاریخ کې مثال نه لرو او دا امتیاز الله پاک اسلامي امارت ته ورکو الله پاک د برق او برېښنا ریاست ته ورکو او بیا دغه انعام دا یې د هرات په خلکو ولوراو چې په دې سره د هرات ښاریان د هرات خلک کولی شي چې شته ستونزې په دې اړخ کې ټولې حل کړي. او دوهمه پروژه چې دا همداننې افتتاح کیږي یعنی عملی کار به پیل کیږي پروژه عملی سوې ده نن به یو سویچ وهل کیږي هغه دا ده چې دا نن د 4,000 کورونو لپاره برق آماده کیږي او د شیدایي او غالبا د انجیل ولسوالۍ لپاره برق ورکول کیږي چې دا بیا هم په هغه مسلکي لحاظ باندې فکر کوم څو سب سټیشنونه دي چې هغه فعاله کیږي او د هغوی لپاره کار کیږي.